یو ځل یې چاته پوښتنه وکړه ستا څو زامن دي؟ نو زما درې. ویل چې مشر کشر پکې شته؟ ویل یو زما نه مشر دی، یو همزولی دی، یو رانه کشر دی. ویل عجیبه خبره. ویل دا ډېر د خیمه ده. صاحب یې زما زوی چې کله بوډان په خوب کې او عسکر واغوندي ما ته وایي دا وکړه دا وکړه، هغه خلا کوي، دا زما نه مشر کړي دي. داود علیہ السلام تعالیٰ نا سوال خدای پاکا اللهم اسألك اربعة واعوذ بك من اربعة څلور کارونه کې او دا خبره ده دا څلور کارونه راکړه دینه مې وسه. اول نمبر اللهم اني اعوذ بك من ولد يكون سيدا عليا، خدای دې نشرینه وساتي چې هغه زما پلار ډېر دمدار دی. یو ځل یې چاته پوښتنه وکړه ستا څو زامن دي؟ نو زما درې. ویل چې مشر کشر پکې شته؟ ویل یو زما نه مشر دی، یو همزولی دی، یو رانه کشر دی. ویل عجیبه خبره. ویل دا ډېر د خیمه ده. صاحب یې زما زوی چې کله بوډان په خوب کې او عسکر واغوندي ما ته وایي دا وکړه دا وکړه، هغه خلا کوي، دا زما نه مشر کړي دي. یو مې همزولی دی، زمیندار سړی یم، پنډۍ راغلمه، کله ما ته کتل او لیکلی به زه وکړم دا مې ملګری دی، دا مې یار دی، زوی مې دی.